سلامونه، زه سید شینواری یم او سپینو خبرو ته هرکلی کوم. ګاونډی تور رژیم چې یو وخت له افغانستان ویره تر دې حده وه چې د سردار داود خان د سفربرۍ له اعلان سره جوختې واکمن بوټو د مصر په واسطه کابل ته په ننواتې راغی. نن دومره زړور شوی دی چې پرله پسې په افغان خاوره کې دننه په بریدونو یې تر کابله سر ووت. خلکو یې دا کار له اسرائیلو سره تشبیه کړی دی، خو د غرور د سختې ماتېدنې اوازې هم تر واشنګټن ولاړې. تحلیلګران وایي دغه هیواد له خپله لاسه د ورپېښو امنیتي ستونزو پړه پر کابل ورچوي او افغانستان ته په هره نوې ورځ یوه نوې لوبه راوړي. کوزه پښتونخوا کې که څه هم د پاکستان د رژیم اوسنۍ روانه کړې لوبه غندل کیږي، خو د لوی افغانستان غورځنګ مشر مشال خان ټکر د دغه هیواد په لوبو ښه پوهېږي چې څه روان کړي دي. موږ بلنه ورکړې ده چې سپینې خبرې ترې واورو. ستړي مشې په خیر راغلی. ډېره مننه ګرانه، پاک الله دې خوشحاله لره، ښاد او آباد اوسئ. ډیره مننه تاسو نه. ټکر صاحب، دغه پاکستان کاغذي زمری څه شي دومره مست او زړور که چې بالاخره یو دیرینه خوب باندې عمل کوي او افغانستان باندې برید کوي؟ شینواری صاحب، د ټولو نه مخکې زه تاسو ته ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته او د لر او بر ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. اول خو شینواري صاحب، زه تاسو ته او نورو ټولو هغه کسانو ته چې په سوشل میډیا باندې اکټیو دي سوال ورته کوم، منت ورته کوم او زاري ورته کوم چې رښتیا ووایي، ولس د حقیقت نه خبر کړي. که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي، تشه په بوغارو نه کېږي چې لر او بر یو افغان او ډیورن نه منو. دې بوغارو هېڅ لاسته راوړنه ونه کړه، ځکه چې موږ د لر او بر پښتانه د یو بل نه 180 کاله شوي چې جدا شوي، نو اخر موږ د اوسه پورې یو ځای ولی نه شو. اوس به راشو پاکستان ته، چې دا پاکستان اخر دې څه شي او دې څنګه منځته راغی. پاکستان چې هر کله برطانوي هند په دویم جنګ ژوند کې ګټه خو وکړله، خو برطانوي استعمار دونه کمزوري شوی چې هغوی نور د هندوستان په شانتې دومره لوی هیواد خپله کالوني ساتلی نه شوه. نو هغوی پرېکړه وکړه چې موږ به د هندوستان نه ځو، خو هندوستان به په دوه برخو کې تقسیموو. نو په هغې وخت کې په هندوستان کې د برطانیې یو سفارتکار د امریکې یو سفارتکار ته وویل چې موږ داسې دلته د اسلام په نوم یو هیواد جوړو. نو د امریکې سفارتکار ورته وویل چې دا به تاسو یو ډېره لویه غلطي دی وکړئ او داسې مو به تاسو په یو ډېر ستر جنګ کې ور ونښلوئ او یو داسې وخت به راشي چې دا پاکستان چې تاسو د اسلام په نوم جوړوئ، نو دا به د ترهګرۍ یوه جاله جوړه شي. نو د برطانیوي سفارتکار ورته وویل چې د هغې موږ بندوبست کړی دی، موږ به پاکستان د نورو هیوادونو په ځمکه باندې جوړ کړو. نو دا نور هیوادونو به د تل لپاره د دوی نه د خپلو ځمکو غوښتنې کوي او پاکستان کې به دونه توان نه وي چې د دې ټولو هیوادونو سره جګړه وکړی شي. نو دې به ټول عمر زموږ د اتحادیانو لاس ته ناست وي. بله خبره دا وه چې انګریزانو دا سوچ وکړو چې د دویم جهاني جنګ نه وروسته شوروي اتحاد د یو کمیونست هیواد په توګه رامنځته شوی و او په دغه وخت کې د موزیتونګ د مشرۍ لاندې یو بل کمیونست انقلاب په چین کې روان و. نو دوی دا سوچ وکړو که چېرې په دې سیمه کې هندوستان د یو دریم زبرځواک هیواد په توګه رامنځته شي، نو بیا به په دې سیمه کې نه موږ او نه زموږ اتحادیانو ته د خپې د لګېدلو ځای پاتې شي. نو په دې وجه پاکستان منځته راغی. خو چې څنګه ما تاسو ته خبره وکړله، نو د اولنۍ ورځې نه پاکستان د تل دپاره د خپل دغه لپاره چې د خپل ځان وساتي د هغې په جګړه کې بوخت دی د تل دپاره. لکه زموږ سره د افغانستان سره لویه ستونزه څه ده؟ هغه د ځمکې ستونزه ده چې د افغانستان
1,40,000 مربع کیلومتر ځمکه د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسینه پورې پاکستان نیولې ده. نو د مشرقي پاکستان د تلو نه وروسته هغوی اوس په دې یېرېږي چې هسې نه اوس بیا دا پښتانه او دا بر پښتانه دا چېرته یو ځای نه شي. نو دوی د تل دپاره دا کوشش کوي چې په افغانستان کې چېرته اوس هم امن او خوشحالي او ثبات رانشي، ځکه چې دوی د دې خبرې نه ویرېږي که چېرته په افغانستان کې امن او ثبات راشي نو بیا به د افغانستان خلک زموږ د اباسیل پورې د خپلې ځمکې پوښتنه کوي. نو په دې وجه دوی همیشه دا کوشش کړی دی چې په افغانستان کې بې ثباتي راولي. لکه په کال 1909 کې پاکستان په مغولګي کلي په خوست کې بمباري وکړه، زمونږ 30 ماشومان، ښځې، مشران او ځوانان یې راله شهیدان کړل. خو که په هغه وخت کې مونږه څه عکس العمل ښودلی وي دا خبر به دې ځای ته نه راتله چې نن یې زما په کور کې زما په پلازمینه باندې بمباري وکړه. نو ګرانه زما مخکې دا خبره وه، زه اوس هم دا خبره کوم که چېرته مونږه د دې لپاره مبارزه ونکړو چې لر او بر یو ځای شي نو دا ستونزې دا دومره کلونه وي بیا به وي، اوس به وي او راتلونکي وخت کې به وي. دا زه چې هر وخت خبره کوم چې د دې لپاره بله لار مونږ ته پاتې نه ده چې مونږ په پاکستان پسې ټوپک ته لاس کړو. ګلې زه تاسو دلته چینوري صاحب یو خبره کوم، د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسین پورې او د مارګلې د غرونو پورې دا ځمکه د افغانستان ځمکه د ګاز د بجلی د اوبو دا د هر څه نه ډکه ده او دلته مټور ځوانان اوسي. نو آیا پاکستان به موږ ته ټلیفون کوي کابل ته چې راشه د خپله ځمکه مو واخله؟ دا ممکن ده؟ نه. نو په دې وجه باندې که ماته څوک ووایي چې یاره ماشاءالله بله لارې شته زه پسې ځم. لکه زه په کابل کې وم نو ماله به ډېر کسان راتلل، نو ماله 115 سینیټرانو هغوی به ډېر راتلل. نو هغې کې یو مشر و حنیفي صاحب، نو هغه ته مې وویل یاره حنیفي صاحب زه خو بغیر د جنګ نه بله خبره نه منم، ځکه چې دا زما یقین دی چې دا مسله په بله نه حل کېږي، په بازیا دی چې موږ په پاکستان باندې ورشو. صحیح. نو هغه ماته وویل ډاکټر صاحب د پاکستان د خپلې خاورې د اخیستلو دپاره خو د لر و بر څو رقمه مبارزې روانې دي. جنوبي پښتونخوا کې هم روانه ده، نېشنلیانو هم روانه کړې، پی ټي ایم هم روانه کړې، ان ډي ایم هم روانه کړې ده، حتی عبدالولي خان پښتون زلمي په نامه وسلواله ډله حتی لرله، حتی ټي ټي پي کوشش کوي چې د پښتنو خپله سیمه په وسله باندې په زور باندې ترې نه لاندې کړي. دا مبارزې ولې ګټه نه ورکوي دا ټولې؟ یو خو تاسو یوه خبرې ته باید چې فکر وکړئ چې دا تا کوم نومونه یاد کړل، ته ټي ټي پي او سیټ ته کوم، خو دا نور چې تا کوم نومونه یاد کړل دا ټول د لوی افغانستان دښمنان دي. دوی چېرته هم لوی افغانستان نه دی وختلی. لکه ګوره باچا خان په کال 1919 کې سیاست ته ودانګل، هغه موږ ته 88 کاله سرې ټوپۍ په عدم تشدد را په سر کړې. بیا په 26 د اکتوبر کال 1956 کې په لاهور کې د جسټس شبیر په عدالت کې عبدالصمد خان اچفزی وایي چې موږ د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړو، او دا اوس پکې نوي کسان راوتي چې دا چې نوم واغسته، نو دوی د باچا خان ټوپۍ هم په سر کړه او د صمد خان ټوپۍ هم په سر کړه چې موږ د پاکستان د قانون د لاندې د عدم تشدد د پښتنو حق غواړو. نو هغوی که متوره کړې وه چې دوی به دا توره وکړي. خبره داسې ده دغه وایي صنوبر خان کاکاجي وایي عدم تشدد د انسان نه اجرا جوړه اجرا. که مونږه خپل وطن اخیستل غواړو بغیر د ټوپکه بله لار نشته. نو زه تا ته هغه خبره بیا کوم، نو چې ما حنیفي صاحب نه پوښتنه وکړه که تا سره څه لارې ماته وښود زه تاسو پسې ځم. هغه ماته وایي و ټکر صاحب چې کله نه تاسو سره مېلاو شوم وایي خدای ګواهي چې ساره پاسه دوی چې ټکر صاحب ځکه چې ما د جنګ اعلان کړو د پاکستان خلاف، و چې زه چې ټکر صاحب اعلان وکړو موږ په پاکستان باندې ورشو. ګوره که تاسو سره څه لارې تا ته وایم شیدوري صاحب که بله لار تاسو سره دی چې پاکستان مونږ ته د خپله ځمکه پرېږدي نو زه ستاسو پسې ځم. خو خبره داسې ده چې خبره د ټوپک نه علاوه دا خبره نه کېږي. قربان دي شي. صحیح. مشال صاحب که سړی ټوپک راخلي د دې لپاره پلان او مبارزه پکار ده، یو تګلاره جوړول پکار دي چې د حکومتونو په کچه باندې دا کار تر اوسه ونه شوی، ولسونو په کچه باندې انسجام نه رامنځته کېږي. برعکس فکر کوي چې پاکستان د دې بېلې شوې ټوټې د قابض ساتلو لپاره څه پلانونه تر اوسه پورې عمل کړي دي؟
مثلا خلک وایي چې ستراتیژیک لټولو په هڅه کې شو، د افغانستان د سیاست د کنټرول په هڅه کې شو، تر ننه پورې د افغانانو یو بل سره جنگولو په هڅه کې شو، ځینې پروژې تر اوسه پورې کامیابې روانې دي. ګوره ګرانه، پاکستان د افغانستان لپاره خپل یو پروژه لري. نو که په پاکستان کې هر څوک په دولت کې وي، کاغه نظامی حکومت وي او کاغه ملکی مدني حکومت وي، صحیح، خو د ټولو یو ایجنډا ده چې هغه خبره چې د پاکستان د افغانستان لپاره هغه کومه جوړ کړي هغه یو ده، هغه کې هیڅ فرق نه راغلی. دا لکه بوټو په افغانستان کې د لاس وخنې لپاره د مجاهدین الته ساتلی، نو د بوټو ضیاء الحق دونه خلاف چې هغه پانسي کړو، هغه اعدام کړو، خو دغه پروژه مخ پر وړاندې بوتله او دغه وخت نه راخره تر د اوسه پورې هم هغه پروژه مخ پر وړاندې باندې روانه ده. خو مونږ افغانستان سره د پاکستان اړوند سره پلان شته، مونږ سره هیڅ پلان نشته، مونږ سره صرف یو پلان دی، لر او بر یو افغان او ډیورن نه منو. خو آیا د افغانستان یو دولت د دنیا په یو فورم دا خبره کړې ده چې زموږ ځمکه د ډیورن لاین نه واخه تر د عباسین پورې پاکستان نیولې ده؟ لکه ګوره د کرزي صاحب وخت کې هغه 14 کاله په ارګ کې ناستو، نو چې څه وخت د ارګ نه تپ اخیره ورځ باندې نو هغه خپل څه کسان وروغتل او ته باینه ورکوله چې زه شل پیرې لاړم په پاکستان ته، خو پاکستان ما ماته چې ډیورن لاین راسره ومنه او زه هغې ته تیار نه. نو د الله بنده چې ته لاړې، نو دغلته خو ناټو ناسته وه، امریکا ناسته وه، د 10 ملکونو کسان ناستو، نو په کار وه چې په اولنۍ ورځ تا ته ویلې چې دا خبره ده، نو چې ته راغلی وې ویلې به چې بهی زموږ اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان د افغانستان ځمکه نیولې ده، که دا ځمکه موږ ته میلاو شوې نه نو دا ستونزې حل کېدو ولا نه دي. خو هغه دا خبره د هغه وخته پورې پټه ساتلې وه چې کله د ارګ نه وته چې بیا د هغې خبره اهمیت نه، ځکه چې د افغانستان چارواکو سره بغیر د دې نه خو بل څه شته نه چې بس یو د ډیورن لاین نه منو، نور خو د هغې سره څه شته نه چې ولس ته وښیي. لکه زه تاته یو بله خبره کومه شینواري صاحب، هر کله چې افغانستان شورویانو اشغال کړی، صحیح، نو چې 3 کاله جنګ یې وکړو، نو بیا په هغه وخت کې په افغانستان کې د شورویانو د فوج مشر ګروموف نو هغه په لویټ بیرو ته ولیکل چې دا ټول ستونزه دغه جوړه کړې ده پاکستان، موږ له اجازه راکړئ چې موږ په پاکستان وشو. او بیا په هغه وخت کې د عیسائی یو کس بریګیډیر یوسف ویلي چې موږ د اوسه پورې حیران یو چې اخر روس په موږ باندې حمله ولې ونه کړه، ځکه که حمله کړې موږ ختم وو. بیا جورج ډبلیو بوش لیکي چې کله زه لاړم کابل ته او په کابل کې بیا چې هغوی اشغال کړو افغانستان، نو په کابل کې ما خپلو عسکرو ته بیانیه ورکوله، نو هغه راته وویل، ما وویل چې یاره ستاسو بیانیه مې ختمه کړه چې ستاسو ستونزې خو نشته. نو یو کس د تالار د منځ راپاسېد چې یس مسټر پرزیډنټ زمونږ یو ستونزه شته. نو جورج ډبلیو بوش وایي چې د ماته وویل چې دا موږ له د یوې خبرې اجازت راکړئ، ځکه چې دا ټوله ستونزه چې کومه دا پاکستان جوړه کړې ده، موږ له اجازت راکړئ چې موږ په پاکستان باندې ورخیږو. نو چې بیا کرزي سره د خپلو د وزیرانو د کابینې په واشنګټن کې د جورج ډبلیو بوش سره غونډه وه، نو جورج ډبلیو بوش ورته وویل چې ته نه غواړې چې د پاکستان د خپله ځمکه واخلې او زه موږ وکړم. نو کرزي صاحب ورته وویل چې چاته خپله ځمکه پرېښې ده او بیا فوراً خبره بدله کړه او په بله خبره شروع کړه. نو بیا د امریکې یو لیکوال چې هغه دا په خپل کتاب کې لیکلی دی، کارټن ماکلسیان، هغه وایي عجیبه خبره خو دا وه چې دا خبره خو دغه د خولې نه وته ده، د بوش د خولې نه په خپله وته، نو که ده لوی افغانستان غوښته خپله ځمکه ده او پاکستان اخیستل غوښتل، نو ده وایي چې بس ټیک ده موږ په پاکستان باندې ورځو، خو تاسو به کومک کوئ. نو هغه نو ګوره خبره داسې ده چې که مور که زوی دغه ونه جاړي څوک له پیانې ورکوي. موږ د لوی افغانستان لپاره د اوسه پورې په بهر دنیا کې دا دنیا لارونونه کېږي، کله د یو دپاره کله او د هغه خلکو لپاره کېږي چې هغه د افغانستان د لوی افغانستان دښمنان دي، چې د اوسه پورې یو لاریون کړی دی د لوی افغانستان لپاره په بهر دنیا کې. یو لاریون په شلم په 2000 کې په 28 د اګست په کابل کې شو چې هغه مونږ کړو، د ګریټ افغانستان مونږ ملګرو کړو. خو په افغانستان کې د 100 نه زیات ټي وي سټیشنز یو ته پکې 15 سکنډه وخت نو مل شوی چې را د دې دغه کړي په ټلویزیون خولوي او په کوټه پونتخلا کې هغه خلک چې څوک د لوی افغانستان دښمنانو د تا کې وختونه مونږ واغشتل، چې البته بچا په زور په خيو کو هم به دی وچیرا
نن د پلان کې تنظیم کس چې کوم دینو په کوته په خوا کې ډېر په زور ټکو کړ دا تاسو چې موي چې تاسو د ټولو ذمہواری جوړیږي خدای ته وګورئ چې خلکو ته رښتیا وایي. ډیر مننه ټکر سه موږ به رښتیا ورته رسو. تاسو هم دې لپاره راغوښتي یاستئ. تاسو د کوزو پښتنو اشتباهات ویل یا مثلا دا غوي په تګلارو منیوا وکړه او حامد کرزي ته مې واضح اشاره وکړه. دا خودنه د سینه چې زمونږ د ایوی بیل شوی ټوټي جنجال د حامد کرزي په وخت کې پیښ شوی، د اعلی حضرت په وخت کې، د سردار داوود په وخت کې، د ډاکټر نجیب الله دوی په وخت کې، د خلق رژیم په وخت کې، بیا د وروسته د موضوع راځي جمهوریت ته چې وضعیت د نړۍ ورسره بدل شو. زمونږ دغه اول حکومتونو چې د پاکستان سره مخامخ وو، فکر کوي چې هغوی ولې د خپلې بیل شوي ټوټې خاورې د راخپلولو هڅه ونه کړه یا ناکام وو؟ څه ستونزه د هغوی کې وه؟ ډېره خبره وکړه. دا خو لکه د مخکې نه شروع شوی دی، خو چوکیدار د پاکستان نه شروع کړه، زه به د پاکستان نه راونیسم. صحیح ده. په هغه وخت کې ظاهر شاه د افغانستان پاچا بالکل نو چې هغه له درې موقع په لاس ورغلی وي. یو خو چې پاکستان جوړېده په کال 1940 کې، نو افغانستان د 200 کالو نه شتون لرلو، خپل فوج لرلو او خپل یو مکمل مستحکم دولت لرلو. خو هغه وخت کې د افغانستان په پاکستان ورنره چې د خپل ځمکې تاسو کړی. دویم په کال 1945 کې چې کله د هندوستان او د پاکستان په منځ کې جنگ و، نو ظاهر شاه د پاکستان وزیر خارجه ذوالفقار علي بوټو ته ویلو چې تاسو په دې کله باندې د ډیورن په کیرخه باندې چې کم کسان دي، نو دام تاسو مشرقي سرحد ته هندوستان ته ورسئ او موږ مدله دا سرحد ساتو. او بیا ورته ویلو که د وخت په تېرېدو سره ستاسو څه قسم ضرورت وي نو موږ هغې ته تیار یو. دریم هغه خبره وه چې کله په کال 1901 کې د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو، نو دا هغه وخت و چې د پاکستان فوج، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ، د پاکستان ولس دا ټول مکمل تور ډیمورالایز شو، بالکل ختم. نو که په هغه وخت کې ما هغه وخت یو خبره کړې وه چې که چېرې ظاهر شاه په ګوټ خر باندې ناست وی نو هم به دې چا د اباسین پورې نه راړولی، خو دا هغه دا کار ونه کړه. بیا به اوس راشو د هغه نه پس داود خان ته. داود خان د خپلې باچاهۍ دپاره د پښتونستان شوشه پرېښوده چې د هغې په تاریخ کې او د هېڅ قسمه اهمیت نه، پښتونستان او د څه شی نشته په تاریخ کې. ښه، بیا چې کله د شوروي اتحاد سره خبرې خرابې شوې، نو ده غوښتل چې د ایران د باچا رضا شاه پهلوي له لارې د امریکې سره خبرې جوړې کړي، تعلق ښه کړي. نو بیا په دغه وخت کې رضا شاه پهلوي ده ته ووی چې زه به دله 3 میلیارډ ډالر درکم، خو ډیرولاین په رسمي توګه وپېژنه. او هغه سره په دې هوکړه وکړه او په دې باندې فیصله شوه چې په کال 1908 کې سپتمبر کې به دوی ځي واشنګټن ته، او هلته به د جیمي کارټر سره د امریکې د رئیس جمهور دوی په شریکه دا اعلان کوي او داود خان به دغه دستخط کوي. خو چې انقلاب راغی په اپریل کې، نو هغه خبره ختمه شوه. خو د دې نه مخکې د یو بل کار هم کړی. د په هغه وخت کې ذوالفقار علي بوټو 76 خبره ده چې ذوالفقار علي بوټو په دغه کې په قدرت کې وزیر اعظم و، نو د وزیر اعظم په هغه وخت کې دغه چې کوم ولی خان د حیدرآباد په جیل کې، نو داود خان ذوالفقار علي بوټو ته وویل چې ته دا کسان چې کوم دي ولی خان دي دا ته د جیل نه راخلاص کا، نو زما به یو قسم د ډیورلاین د منلو دپاره خپل ولس ته بهانه جوړه شي. نو داود خان بیا بهانې لټولې. نو په هغه وخت کې هغه دا ورته ووی د ذوالفقار علي بوټو چې بس چې ته په دې خبره کوو، نو بیا دې لاړ دغه ته شالیمار باغ لاهور ته، هلته ډېر دود انسیقال شو. نو خبره په دې شوه چې بوټو به راځي کابل ته او هلته به د دې خبرې اعلان کېږي او مشترکه ته ور. خو بیا هغه ته خپل حالات داسې خراب شو چې هغه کابل ته رانغی او خبره بیا هم دغه شی پاتې شوه. بیا د هغې نه وروسته دغه چې کومو دغه راځي خلقیان راځي، بهرحال ته په نور په تفصیل کې نه ځم، خو د ډاکټر صاحب ډاکټر نجیب په وخت کې هر کله چې هغه رئیس جمهور نو زه تلم کابل ته، زما دغه سره ملاقات و. نو ما ډاکټر صاحب ته وویل چې ډاکټر صاحب کله چې تاسو په قدرت کې راغلې، نو مجاهدین
او د پاکستان آیسای د مجاهدینو په جامه کې په کندهار په دغه راوخته په جلال آباد هغه ماته وی چې ولی او بالکل سیده او مې تاسو له ماته ورکړو او بالکل ټکر سره ماته ورکړه نو مې ولې ودرې دي مې تاسو سره په هغه وخت کې سلور زره جنگي ټینکونو وسو در سره جنگي جهازونو په سونه سره سکټ میزایل زو په سونه سره جنگي هلیکاپټر وي درې لکه آرمي و ته ولې ودرې ته ولې نه ورته په پاکستان خور باندې نو دا په دې ځای باندې اولې دا مسواک ګوته په شو دکې خدا او بیا اجماع حکم ناستو نو بیا چې محقق ته مخکړه به مات مخکړه وته یې ټکر سره سمجبوري وي دا د خبره جواب نو زر تر خبره دا کوم چې روانه ده نو د خانه ده بالکل زمونږ د لر او بر په پښتنو باندې چې څومره څومره موږ سره د خپل مشرانو د لر کسانو د بر کسانو کړي هغه د هیرول نه دي لکه د افغانستان بچایانو په کوڅه پښتونخوا کې داخل خلکو سره تعلق ساتي چې هغه بدل افغانستان دښمنان نو چې د افغانستان بچایانو د افغانستان دښمنانو او د محمد زورونو چې د افغانستان د جغرافیې سره کوم لوبي کړی نو تاریخ په دغه خلک چرته هم معاف نه کې قربان دي صحیح ده مشال خان ټکر صاحب یو بل موضوع راته وای زموږ کوڅو مشرانو یا پښتنو سربراهانو د دې دایې په خلاف باندې څومره کمپرمایز کړی دی څومره جفا هغه خوانه شوی ده چې موږ د یو لوی ملت په ډول باندې راټول شو ځکه کله کله تاسو خپل دا خبر وکړه چې هغه خواته ډیرو خلکو نه دی غوښتي چې افغانستان د لوی افغانستان شي ګوره ګرانه هر کله په کال 1919 کې چې هجرتو د هندوستان نه دغه چې په داغه د اولی جنگ وروسته انګريزانو په ترکانو باندې ډېر ظلمونه شروع کړل نو داغه خلاف په هغه ټیم کې په هندوستان کې یو مولا مولوي عبدالباری جان نو هغه فتوا ورکړه چې دا دارالحرب د دین هجرت پکار دي نو د هندوستان صرف مغرب طرف ته لار او نور ګرځا پرته سمندر دی صحیح نو هغه پریکړه وکړه چې موږ راځو افغانستان ته نو دغه راغی پاچا خان نو دغه سره ملاقات شو د امیر امان الله خان سره نو امیر امان الله خان ورته ویل چې زما په پوله ما سره انګريز د خمر په سیر باندې پروت دی د شپې تر خوب نشم کولی نو زه به تاسو له د کندوز او د مزار شریف علاقې درکم کوزه پښتونخوا خلکو له تاسو په خپل فوج جوړ کړئ تاسو په خپل دولت جوړ کړئ زم کوم او که تاسو بهر هیوادونو سره د آزاد هیواد په توګه باندې خپل تعلق ساتل غواړي نو هم اوکي خو هغه سره دا خبره ونه منله زمونږ بدبختی دا ده زه په کوزه پښتونخوا کې یو کسر ملشوم د هغه وخت یو کسو نو ما ورته وی چیرې دا خبره ماته لخره کړه چې تم ډېر زیرازي افغانستان ته نو هغه ماته ته څوک زه مسلمان په یونیورسيټي کې نو مورتي چې خپل دارب مسروق داسې ټکرې مو د کوم کورنۍ سره نو هغه ماته خچو سره اختیار وي مو چې کابل ته لاړ شو وی ولا بس په یو ټول کې ډیره کې او بس یو سو دغه په افغاني په لور باندې خو بس یو کسر سره راشي ملو شي سره ځکه چې موږ ډایرکټ د افغانستان خبره کوو خو چې باچا خان او سمر خان دی او ولي خان دی لاړ شي دا ټول ورته فلسطین غړي ځکه چې غړي افغانستان نه غوښته خبره داسې ده چې زه د داسې کور سره تعلق ساتم شینواري سره بالکل چې باچا خان په کال 1919 کې سیاست پیل کړ نو زمانه کې حاجی ملک معصوم خان ټکر سره سیاست بالکل په کال 2021 کې انګريزانو زمونږه سل جریبه ځمکه اعلان کړه او په ټکر جنگ د سندرام ډیره مشهوره ده او بیا چې په ټکر باندې په ټکر کې الته کړه دغه شو د انګريزانو زمانه کې بندي کړو نو ټکر او د ګیټا پر علاقه خلک را پاسېدل او په انګريزانو او د ټکر د پلی او د ګیټا پر خلکو موږ خو نړۍ جنگ شو او انګريزانو زمونږه ډیره اوسېدله زدلته یو خبره کو صحیح ورکله چې زمونږ په ډیره باندې اور بلو نو زما مشر تر حاجی ابراهیم هغه ټیم کې هغه ماشوم له کو ناغه وروت نو هغه الته یو کپتان هغه ولاړو په اس باندې نو دوړه کنځل شروع کړي نو الته یو دوه پښتانه ولاړو په فوج کې یو ورته وی چې زده دي زنه زکه چې هغه ته پاتې کړي انګلیس ته پاتې لګ نو پرګدینا نو هغه انګلیس ورته وی دا دې سوي وی زه په ماشين په خبره زنه پوهیږم خو بل پښتون ورته ګوره هم پښتون بل هم پښتون هغه ورته وی چې دې ته کنځل کې دې دروغ وي
نو هغه دیم پکې کابریته ول او وجره ول دیم یې کابریته ول دنه کې چې دیم پکې وسوسی نو بیا یو سیک فوجو نو هغه د کابریته کوړه دیوار دغه دروازه نو هغه ته هغه ورته کولو د لا کوړه په درانو کې پټ شو نو چې دغه کرنیل دغه اپکپتان زمون کوړه په اسور نه وته نو زمون په کور کې په یو کمره کې د زنانه ناستوي نو اس دغه مخ ته ولاړ د دروازې په دماغ خو به دروازه ټکولا او زمونږه ماشومان او زنانو به د نچغه خوري ما نشنوري سي په داس کور کې سترګې غړولې دي قسم په خدای چې دوی خدا په پاکستان خو د برتانوي استعمار ناجیز اولاد دي چې ما د دوی غپلا سره نیټ کړي د ناجیز اولاد به سره ټیک او په ټوپک پاتې دا بدل خپل د دین ان شاء الله بالکل ټاکر صاحب خو د دې کې چې ډیر مو عاطفي نه کوم یو موضوع دغه تاسو چې ویل چې کمپرمایز کوو بره حکومتونو د پاکستان سره خو دښمنۍ هم جوړ شوه مثلا د سردار داوود د وخت نه جنجالونه ډیر شول کنه د پاکستان سره د دښمنۍ پیل څنګه وشو او چا وک او پاکستان پکې څومره مخکې لاړ او افغانستان پکې ولې مخکې نشو تللی په هغه وخت کې ګوره ګرانه زه خو یو خبره بلم همیشه کومه چې وای چې موږ به طرفه یو دا ډېر زیاته غلط خبره به طرفه هیڅ شي نشته به طرفه هغه هیواد کې دي شي چې کوم په خپل کور پوري آیا افغانستان په خپل کور چرته پورو او یا اوس دې چې موږ به طرفه یو تاسو نه ده دنیا ګڼ قطبی ده مخکې په اولنی ګریډ ګیم کې روس او هندوستان دغه برتانیا دوی د یو بل سره اوس په د بل ګریډ ګیم کې چې کوم لګیا دي شروع کیږي امریکا او دغه اتحادیان یو اړخ ته دي چې بل اړخ ته روس دی چین دی پاکستان دی او ایران دی او ترکی کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي دغه په پته سړی نه کوي نو مونږ چې کم یو پکار د چې مونږ چاله لاس ورکو لکه ګوره زه تاسو ته خبر کوم چې پاکستان جوړ شو نو د پاکستان متعلق دا ویل کېده چې دا د شپږ میاشتو زیات شي پاتې کېدی خو هغه څه چلو دا پاکستان وزیر اعظم ته د هغه ټایم کې د شوروي اتحاد د بلنه رااله چې د التراشي خو چې بیا ورته د امریکای د طرف نه بلنه رااله دوی سوچ وکړ چې موږ امریکا خدا او کوم شوروي اتحاد خدي نو دوی پریکړه وکړه چې موږ پر امریکا خدا چې امریکا ته لاړل نو چې د امریکای رئیس جمهور هری ټرومن سره ملاقات نو د امریکای د رئیس جمهور د دوی د عادت چې څوک سره راشي نو اولنی کوېسچن دې دا کوي what can do for you چې تاسو تعالی څه کول شي نو چې د لیاقت خان ته وی نو لیاقت خان ورته وی چې یاره موږ سلور مطالبه ته وکړي چې مونږ لا دا کار کوي خو یو مطلب پکې دا و چې مونږ لا موږ سره به ډیر آنلاین په رسمي توګه منه دې خبر ته سوچو کته هغه وخت دا خبره شروع شوې ده او چونکه امریکا ته د شوروي خلاف په سور جنگ کې د پاکستان ضرورت نه سره دا خبره بالکل ومنله خو مونږ زمونږ باندې چم باور نکوه لکه دا چې کله د امیر عبدالرحمن خان دغه سره میټینګ غونډه و د موټیموډیورن سره نو هغه ته وای چې زما د روس نه کرکه کیږي نو بیا هغه په خپل دغه کې لیکي د جون پاکستان کې موټیموډیورن چې ما د تو قتل دا د زما د خوشالولو لپاره وي نو ما سوچو چې تا یو لسکاله په هغه سیمه کې تیر کړی چې د روس د لاندې و نو ته دا خپل نشو زما په خپل شي دې خبره ته سوچو کا زمونږه چاله لاس نه دی ورکړي لکه ګوره چې کله طالبان په قدرت کې راغلل زما یو ویډیو د تاسو ګوره هغه ټایم کې ما دا خبره کړې چې په کار ده چې مونږه هندستان له لاس ورکو خو ډېر آیت درست آیت اوس چې مونږه هندستان له لاس ورکړ دا ډېر زیاته خوشاله خبره ده ځکه چې په افغانستان کې چین اوس ناشته او د چین مضبوطېدل په هندستان کې زمونږ د افغانستان لپاره یو دوستون دي چې هغه موږ سره موږ مخ کې یو دا چې په نوې لوبه کې د امریکای او د چین په منځ کې به سور جنگ تقریبا شروع شوی دی نو دا بیا یو نوې لوبه شروع کیږي خو میدان جنگ به سي میدان جنگ بیا افغانستان وي او دغه ستونزه دا ده چې په دې سیمه کې
چین د پاکستان د چین ډیر نږدې ملګری دی او چین به چرته دا اونو غواړي چې موږ پښتانه د پاکستان خپل ځمکه واخلو. نو زموږ دا ارمان د لوی افغانستان د چین پښتون کې به الته کې بالکل یو خوب پاتې شي. نو ځکه اوس دلته خبره ډیره اهمه خبره ده. دلته چین خو هلته کېناست لا خپې مضبوطې کړي دي، خو دلته هندوستان ته دغه ضرورت دی د افغانستان، ځکه چې هغوی ته دا پته ده چې چین به پاکستان زموږ خلاف استعمالوي. بل ورته دا پته ده که د موږ سره په افغانستان کې څه تعلق نه وي او خلکو سره مخې اړیکې نه وي او دولت سره مخې اړیکې نه وي، نو بیا به د سنټرل ایشیا د مرکزي اسیا مارکیټ هم زموږ د لاړ شي. نو د هغوی دا مجبوري ده چې هغوی به افغانستان له لاس ورکوي، او د افغانستان څه مجبوري ده؟ د افغانستان مجبوري ده چې هندوستان د دوی سره د خپل وطن د ازادۍ لپاره دوی له لاس ورکړي چې موږ خپل وطن افغانستان ته ورسو. دلته به ټاکر صاحب زما پوښتنه حل نشوه. مثلا پاکستان د دشمنی چې کوي د افغانستان سره کنه، اول خو شروع تاسو وایي چې پاکستان کړی ده او دا د دې لپاره کړی چې ډیورنډ رانونه نیسي، او د دوی لومړنۍ دا و چې ډیورنډ افغانستان رانونه نیسي. مګر آتش په تک فکر کوم آتش په تک چې د آیسای جوړېدا دوی پلان ورته وټاکه چې موږ باید منځنۍ اسیا خواته وکوچیږو، ځکه چې په 2013 پورې کې د پاکستان له منځه لاړ شي. پاکستان د ډیورنډ وروسته نور تګلارې جوړې کړې، نور اهداف پیدا کړل. مثلا افغانستان کې ستراتیژیک ډیپت پیدا کی، یو ژوروالی عمق پیدا کی، مثلا د افغانستان سیاست کنټرول کی، مثلا د افغانستان اوبه کنټرول کی، مثلا د افغانستان په معدنیاتو باندې خېټه واچي، مثلا افغانستان کې هیڅ کله د مرکزی نظام رانشي. هغه هم شاید خلک وایي چې د ډیورنډ لپاره تقریبا 11 اقدامات پاکستان کوي د افغانستان په ضد له تیرو 40 کالو راهیسې. دا نور اهداف د چي لپاره عملي کوي. ګوره ګرانه چې ته یو کار کوې نو د هغې لپاره ته آپشنز ګوري چې ته خپل دښمن په کومو طریقو باندې ته کمزوري کوي. دا خو هغوی صرف دا نه و چې بس ډیورنډ ورانه څوک نه قبضه کوي، نه، هغه د دې لپاره لارې چارې هم لټوي چې که دا ناکام شي نو په دې لاره به کوو، که دا ناکام شي نو په دې لاره به کوو، که دا نو په دې وجه باندې هغوی دا مختلفو چې کوم طریقې دا کومې چې تاسو یاد کړئ دا هم د دې دپاره دي. لکه ګوره ما اوس په تیر شوي انټرویو کې یو خبر وکړه چې کله مولا عمر سره د بابر نصر الله بابر غونډه وه، په روټۍ ورسره ناست و په کندهار کې، نو ورته وایي چې یاره امیر المؤمنین صاحب ډیورنډ لاین ومنه نو بس ټولې مسلې حل دي. نو هغه د ډوډۍ نه پاسولی. ګوره هغوی دا هر څه چې کوي، دا ته چې کومې خبرې کوي چې دا یې وکړه دا یې وکړه، نو هغه خبرې ته هغه اشاره وکړه چې دا ټولې مسلې به حل شي، خو بس ډیورنډ لاین سره په رسمي توګه ومنه. نو هغه بیا د ډوډۍ نه پاسولی او په سپین بوده کې اړولی و. لکه چې اوس فرض کړه زه کابل کې او زه زما پېښور ته، نو زه په هوایي جهاز کې تللی شم، زه په ځمکه تللی شم، زه خو مختلف لارې سړی ګوري چې په کومه لاره اوس د پېښور ته ورسم. د پاکستان لپاره دا مطلب ده چې په افغانستان کې چېرته امن او سکون رانشي، ځکه چې هغوی ته دا پته چې دا افغانان به چېرته به د احمدشاه بابا اصلي بچي په ار کې کښېني او زموږ نه به د خپلې ځمکې ته. دا خو دلته غلطې پالیسیانې شوې، دا خو دلته غلطې پالیسیانې شوې. کوزه پښتونخوا کې، جنوبي پښتونخوا کې ولې پښتون که څوک غواړي چې د یو سیمې خلک خپل کي او په خپل هغه دایره جغرافیه کې راولي، د پاکستان په جغرافیه کې که دوی غواړي چې پښتانه راولي، د جنوبي پښتونخوا بلوچستان او پښتانه او د خیبر پښتونخوا پښتانه، نو بیا په کار و چې دوی له انساني ژوند ورکوي لکه څنګه چې پنجاب ته ورکوي. اخواته ولې دا خلک داسې خوارو زار ساتلی دي؟ ولې دومره یعنی دومره وروسته پاتې والی ژوند چې هلته ورکول شوی دی؟ شاید افغانستان کې دومره پښتانه وروسته پاتې یو تکلیفونو کې ژوند ونه لري، وژني یم، بندیان کوي یم، ورکوي یم، هر کار پې کوي. ګوره ګرانه د پاکستان زموږ سره یوه دشمني نه ده، هغوی موږ سره ډېر زیات ظلمونه کړي. لکه زموږ پښتانه، تاسو چې د جنوبي پښتونخوا شمالي پښتونخوا د ټولو خبر وکړل، نو موږ پښتانه اول په درېو برخو کې ویشلي وو فزیکي طور: شمالي پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا او قبایل. او بیا قبایل زموږ نه
ځان له داسې جدا کړو چې د هغوی کې هلته خو د سره څه کول نه خو ولې وخوره که نه نو هغوی دا غوښتل چې دا پښتانه چېرته یو موټی نشي صحیح. نو په دې وجه په جنوبي پښتونخوا کې د صمد خان د کورنۍ سره پاکستان ځان تعلق ساته د پاکستان اسټابلیشمنت او په شمالي پښتونخوا کې د ولی خان د فیملی سره هغوی ځان خپل تعلق ساته چې دا چېرته یو ځای نشي خو چې اوس پکې دا نوي کسان رالل نو ګوره خو سیاسي طور ګوره موږ دوه برخو ویشل شوي په جنوبي پښتونخوا کې د صمد خان فیملی او په شمالي پښتونخوا کې د باچا خان فیملی هغوی دا کوشش کوي چې دوی دواړه یو ځای نشي چې بل پکې نور راوتل چې نور پکې ووتل نو هغوی وایي چې موږ هم هغه خبره کوي چې کوم د باچا خان او د صمد خان فیملی کوي نو بیا هغوی سره یو کس سره یو ځای کېږي ولې نه خو دوی د پښتنو طاقت سیاسي طاقت د دوه په ځای باندې په درو برخو کې ویشي او اوس خو پکې لا بله پارټي جوړه شوه محسن داول پکې جوړه کړه نو څلورو پارټۍ خو دې کسانو ته د بلې پارټۍ نه کسان نور راغلي یا ولا د دغه نه کسان راغلي د عوامي نشل پارټۍ نه او یا ولا د پښتونخوا ملي پارټۍ نه ولا کسان راغلي لکه محسن داول او وزیر پی ټی اف ته دغه نه راغلو د عوامي نشل پارټۍ نه راغلو نو دا پاکستان دوی په خپل په برخو کې په دې باندې وشي چې دوی چرته دغه نشي په کوم څه کې چرته سریو موټ نشي او زموږ خلاف راپانسي دا یو شي او راپاتېږي چې شی وو کی الته پښتانه ګوره ګرانه دا د ډېره ښکلې خبره وکړله مونږ د محکوم افغانستان پښتانه مونږ غلامان یو شروع به د بره نه کېږي او مونږ ورسره پاسو دا یاد ساتئ ځکه چې د امان الله خان په وخت کې مونږ هغه سره راپاسېدو او بیا یې زمونږ په سر معامله وکړه د ډیورن لاین نه واخله تر د امو دریا پورې د نیمې نه د کم افغانستان استقلال واخیسته او ستاسو قهرمان شو خبره اصلي دا ده چې زه بیا دا خبره کوم د هغې نه پس چې کله مونږ سره امان الله خان دا کار وکړو نو چې د کوزې پښتونخوا د پښتنو سره انګریزانو کوم سلوک وکړو نو هغه د تاریخ یو تور باب دی راپاسي به د بر خلک ودرېږو ورسره مونږه دا ګوره چې زه یم زما ډېرو خلکو سره رابطې ګوره په کوزې پښتونخوا کې او دا زه چې هر وخت د جنګ خبرې کوم لکه چې ما د جنګ اعلان کړو او زه کابل ته لاړم نو په هغه وخت کې د پاکستان د فوج ویان اسیف غفور په بین المللي مطبوعاتي کانفرنس کې په اسلام آباد کې ویلو چې مشال خان ټکر د کاناډا نه کابل ته سر پر راغلی نو زه خو یو کس ځوان ولې د خلک دونه یریده خو دغه ته پته وه چې که دې په کابل کې کېناست یا دې په کندهار کې کېناست نو د کوزې پښتونخوا خلک به وایي چې دې اوس موږ سره دوکه نشي کولی ځکه دې زموږ دی او دا د کوزې پښتونخوا خلک به دپسې ځي ځکه خو زه خو یو کس یم زه خو ما سره زه یم چې ما سره هېڅوک نشته خو د پاکستان د فوج ویان په بین المللي او کاناډا ته هم لیکلو او بیا جرمني ته هم لیکنې کړې وې چې دې لګیا د پاکستان خلاف لګیا دی د جنګ اعلانونه کوي نو ما هم دا خبره کوله چې پښتانه که الته یو کېږي پاکستان الته پښتنو نه څه ویره لري که یو شي مثلا څه کوي پښتانه څه کولی شي یو خو د بر کور دی والي ورسره خبره ده هغوی چې یوازې خپلو کې سره یو شي بیا به څه شی وشي زه راته همدغه خبره کوم زه چې په کابل کې ما نو ما ته د کوټې نه یو ټلیفون راغی صحیح ما ته وایي چې وکیلانو لایرز نو هغې ما ته وایي چې یاره ډاکټر صاحب موږ تاسو سره خبرې کول غواړو مې ټیک ده چې څه ټایم دغه آن شو نو هغه 10 وکیلانو نو هغه ما ته وایي چې یاره ډاکټر صاحب درته چې هر وخت لګې او په دې دغه پسې خبرې د تشدد والا پسې خبره کوې او د باچا خان او د صمد خان پسې خبره وایي موږ ته پته نه ده چې دا څوک دی او دوی موږ سره څه کړي دي خو ګوره یو خبره موږ سره لار نشته ګوره یو خبره ته کوم چې ته که ډیورن لاین ته ورسېدې نو موږ ټول وایي په حیثیت موږ وکیلان وایي موږ اوس دا خلک دوی یرغه عمل کړي دي خو بیا به دا ولس تاله درځي او دا خلک به بیا په دوی پسې ځي نو خو ګوره لکه زه د کوزې پښتونخوا داسې کسان دي ما سره داسې کسان چې نورې صاحب چې حیران دریان ما پاتې شي لکه ګوره ما ته د هغه وخت کې زه په کابل کې او ما ته د 3 دارالعلومونو مشرانو خبر راولېږه چې موږ به دله مشال خان دومره خپل محصلین درکړو چې تا به تصور هم نه کړی دې خبرې ته سوچ وکړه نو زه چې د جنګ خبرې کوم زه لیونی خو نه یاره زه په داسې کور کې شوم چې ما چېرته ټوپک په لاس کې مې دې راغوښتې د دنیا طالبینو وکړې په دنیا ګرځېدلی یم 48 ملکونه مې کتلي دي خو زه یم چې بغیر د دنیا بله خبره پاتې نه ده چې ټوپک ته لاس کړو ګینې ما ته د یو کس دا ستاسې مبارزه خلک الته په عدم تشدد نه راټولېږي
کوزې پښتنو کې خلک ورته چغې وایي چې څو چې ټوپک ته لاس نه کوي نه کېږي هلته هغو خفه کېږي په دې کار باندې هغه وایي موږ سره خلک چې دود نه راپورته کېږي نو په ټوپک به څه سره راپورته شي دا خبره څومره نه دا بالکل غلطه خبره ده دا بالکل زه تاته خبره کوم ما سره یو د پی ټی آی زلمیو نه هلاس کسانو سره زما پروګرام نو هغې ماته وایي ټکر صاحب چې ته څنګه د خودي خدمتګار په کور کې پیدا شوی او لوی شوی داسې مونږ هم یو خو مونږ ته پته ولګي چې دا کسان غله دي او دوی دغه نه کوي نو مونږ پی ټی آی ته تللي خو چې کله د هفته چې کوم پروګرام جوړ کړو چې کله جنګ شروع شي نو مونږ به د دنیا ته وښیو چې مونږ پښتانه یو که مونږ د پی ټی آی کسان ما زما ډېر دا چې د ځای خبره کوم ما ته پته زما په شا څوک ولاړ دي زه د هر څه نه خبر یم قربان دي شم زه لیونی نه یم چې زه د جنګ خبرې کوم سمه ده ځکه چې بغیر د دې نه بله لار نشته که تا سره لارې ماتې ووایي چې نورې صاحب د تا خوا چې په کومه طریقه د کوزه پښتونخوا د اباسین پورې ته رسېد په دې باندې چې د پاکستان نه به ټلیفون کېږي په کابل ته چې راشي د اباسین پورې خپله ځمکه واخلي داسې به کېږي صحیح دا جنګ خبره تاسو وکړه د ټوپک د راخیستو ټي ټي پي راخیستی دی د ټي ټي پي لاره څومره د لوی افغانستان د تګلارې خلاف ده هغوی خو هم وایي چې پاکستان غواړو او هلته پکې اسلامي نظام غواړو مګر ځینې خلک یې سپورټ کوي ویل ښه ده چې د پاکستان په ضد دی او ملاتړ یې کوي ته د ځینې خلکو خبره کې زه درته یم زه چې زه د هر هغه تحریک د هغې په واس کې مرسته کوم چې کوم د پاکستان خلاف وي وروسته به بیا ګورو خپله خبرې ورته کوو چې کوم د پاکستان زه د ټي ټي پي په مکمل مرسته کوم چې د پاکستان فوجیان مرداروي او زه د بیلې بیلوت لیبریشن آرمي هم په واس کې مرسته کوم چې په کار ده چې موږ د دوی مرسته وکړو او زه د طالبانو دولت په افغانستان کې یم چې په کار ده چې دوی لا په واس کې لاس ورکړي او د پاکستان خلاف د جنگ اعلان وکړي او جهاد اعلان کړي بغیر د دې نه بله لار پاتې نشته کینې دا خلک چې کوم اوس په دغه کې ناست دي په ار کې سبا به دوی نه او بیا به دوی خلک د هغه کسانو په لیست کې شامل کړي چې کوم د تیر شوي د افغانستان چارواکي صحیح ځینې خلک وایي دا اوس چې طالبانو په ډیورنډ کرښه باندې برید وکړ ځینې خلک تاییدوي خلک ورسره ټول یو ځای شول ودرېده خو ځینې خلک چې دا زړونه یې واړه دي لږ کمزوري زړه والا دي هغه وایي چې دا خو ښه کار ونه شو په ډیورنډ کرښه باندې زموږ خپل پښتانه دي هلته یې بریدونه وکړل هغه ورته وایي نو موږ ته بله لاره وښیوه چې موږ څه شی کړی وی خو همدغلته پنجابیان راځي موږ ورسره وډزول او په پوستو کې مډزولي په خپل پښتانه خو چېرته نه دي وژلي نو دغه اوسنی جنګ پاکستان دپاره څومره دردناک عذاب و چې طالبانو په لاس باندې خدای ور ورسو ګوره ګرانه وایي چې د بل په لاره کې کوی مه کنه په خپل باغ کې پرېوځئ دا ټول کارونه د 3 کال کې پاکستان افغانستان سره کړي دي چې د افغانستان دولت به دوی ته وي چېرې تاسو دغلته کسان دغه کړي دي ساتلي دي تاسو دلته ولې رالېږئ دوی به وایي چې یاره دا ستاسو خپله ستونزه د افغانۍ تاسو دوی سره خبره په خپله حل کړئ هم حق خبره ورته اوس افغانستان کوي چې دا ستاسو کورنۍ ستونزه ده په خپل حل کې زموږ په کې هېڅ کار نشته د پوه شئ مطلب باندې نو خبره داسې ده چې دا کم کسان دا خبره ما ته د مخ ورځ کې یو کس خبره وکړه چېرې ټکر صاحب ته هر وخت د جنګ خبره کوې نو اخر مونږ سره خو هېڅ نشته نو ما ورته مې یاره وړه زه تا ته یوه خبره کوم وایي مونږ نن سره تیارې شته او نه را سره ټینکونه شته نو مې یاره وړه دا 20 کاله چې طالبانو جنګ وکړو دوی سره کوم توپې کوم هوایي جهازونه دوی سره څه په یو کلاشینکوف باندې ځکه چې وطن په هغې خلکو ګټل کېږي چې کم په ځمکه جنګ کوي په هغې خلکو نه ګټل کېږي چې کم د هوا نه کوي ګینې امریکې په شمالي ویتنام لوس او کمبوډیا کې 9 کاله هر 8 منټه پس به بمباري کوله چې 6 میلیونه ټنه بمونه په دې سیمه غورځولي او اخر کې بیا څه چلو شو چې د خپل سفارت په دغه باندې ولاړو د پاسه په بلډینګ باندې او په هلیکاپټر کې به ځوړېدل او تښتېدل به او په افغانستان کې دا 10 کاله همدغه کسانو د بمونو مور خور نیانې که ټول استعمال کړل او په اخره کې وتښتېدل خبره به داسې ده چې دا خبره لکه او زه تاسو ته یو بله خبره کوم ستاسو د دغه نه که طالبانو ته چې د طالبانو چې په د ګوریلا وار کې کومه تجربه ده د دنیا حیرانه کړې ده صحیح او د پاکستان د فورسو دا حال دی
چې څلور جنگونه هندوستان سره وکړل او په هر جنگ کې به دا هندوستان فورټ ته د اوخ پلونه جوړول او په کال 1901 آیت کې په مشرقي پاکستان کې 93 زره او فوجانو خپل پتلونونه پرېښو. نو آیا هغوی دا جنگ وګټه او پاکستان افغانانو دا جنگ وګټه؟ نو که د پاکستان سره خبره یو پر جنگ ته لاړه او همدغه ګوریلا ور شروع شي نو دا یا ساته چې اباسین لري نه دي ان شاء الله تعالی. صحیح. اوس پاکستان نوې څه پروګرامونه لري، فکر نه کوي ټرمپ تم ډیر ورنږدې شوی دی افغانستان باندې داسې راځي لکه اسرائیل چې رواني په کوم غزه باندې او ټرمپ تم کله چاپلوسي کوي په سټیج باندې، دا دوی کوم نوې گیم شروع کړی افغانستان په ضد باندې خطرناک؟ موږ له پدې خوشالېدل پکار دي. ځکه چې کله په کال 1901 کې په مشرقي پاکستان کې جنگ و نو په هغه وخت کې د امریکای رئیس جمهور ریچارډ نیکسن او دغه سکرټر کیسنجر هنري کیسنجر نو په هغه وخت کې به هغه اندرا ګاندي ته وی شي از بچ وی هغه سپیدا وی ځکه چې هغه پاکستان رواني خو هم هغه خلکو ورته په بټو بټو سره قتل او د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو. بل خبره کوم هنري کیسنجر دغه یو قول دی، هغه وی چې دغه سره دښمنی غلطه خبره ده د امریکای سره، خو د امریکای سره د یو هیواد دوستي دغه ملک تر ټولو غلطه کېدل دي. پوه شئ فیټل هغه فیټل لفظ ته ډیر زیات دغه دی. نو چې څومره هغه ته دغه او امریکا د چا دوست نه ده، امریکا د خپل ځان دوست ده. صحیح. نو چې هغه ته هر کله پته لکه چې بنگلاديش جنوب شو بیا په لوی خطر کې ولاړو چې موږ بنگلاديش تسلیمو. نو خبره داسې ده چې د دینه بالکل به فکر اوسه چې ټرمپ ته وسره کوم مرام ته وسره دا خبره نشته، خو خبره داسې چې خبره هغه وخت راشي زموږ لپاره ټول لوی خبره چې کوم هغه چې زموږ د هندوستان سره تعلق جوړ شو دا د ټولو نه لوی خبره زموږ بل هیڅ ضرورت نشته. یو بل خبره مشال خان ټکر پاکستان تاسو ول طالبان ډیر په ګوریلای جنگ کې تکړه دي، د طالبانو حکومت د پاکستان په ضد باندې د افغانانو د هیلو یو لوی جواب کې دی شي، لکه څنګه چې د 2-3 ورځې ورته خلک وایي چې پوزي ورته په خبرو مخالي نو وای دوی که لګ نور شیان سم کې په افغانستان کې د پاکستان په وړاندې ډیر ښه جواب دی. ګوره ګرانه زه یو خبره کوم چې د موجوده د افغانستان چې کوم دولت دی د طالبانو زما په د دې سره ډېر اختلافات وي. صحیح. لکه د جنکو په تعلیم او د خود په حقوق باندې زما اختلافات او ما په دوه لایو ویډیوز هم کړی دي، خو زه په یو خبره باندې ایمان لرم که طالبان په قدرت کې نور راغلي افغانستان تجزیه کېده د افغانستان د دولت جزیره جوړ شوی وي چې اتانوري د دندینه اشرف غنی لرکه ورته وي ته خراشه دی ورته ټوپک نو لاس کړی چې بیا د امریکای سفیر جانباز لاړو خبره ورته حل کړی و چې د غزنی والی هغه وی چې ته مالرکه وي ته خراشه مالرکه جنرال ازق وی چې ته مالرکه وي ته خراشه مالرکه او داسې اسماعیل خان د هرات خو چې کله طالبان لا دغه ته نور رسیدلی بالکل کابل ته رسیدلی نو او اتانور او دغه د دوستان دیو بس خبر نه کولی خو بیا په یو هلیکاپټر کو تختیدل بله په یو موټر په یو هلیکاپټر کې تختیدل په یو هلیکاپټر کې روبجانا زرته خبره دا کومه چې دا وطن زمون وطن دی او دا به مون هم جوړو او هم آبادو دا مون بل څوک نه جوړي او بل د افغانستان کې زمون افغان ولسته په تاریخ کې یو 15 خبرې پاتې دي. یو دا چې پښتانه افغانان د خپل وطن سره ډېر زیات مینه کوي. صحیح. دویمه دا چې هغوی ډېر ښه مسلمانان دي. دریمه دا چې هغوی تل د پاره د اشغالګرو خلاف ټوپک ته لاس کړي دي. څلورمه دا چې هغوی هغه افغانانو ته چې کوم افغانانو د اشغالګرو مرسته کړې ده هغوی ته هم د اشغالګر په نظر باندې کتلي. او پنځمه دا چې هر کله د دوی په خپل منځ کې ډېر اختلافات وي خو چې کله دوی ته د خپل دښمن پته ولګي نو بیا دوی ټول سره یو ځای شي. نو زه په بهر دنیا کې دا کم کسان چې ناست دي یو خو هغه کسان دي چې په دولت په بوجو کې خپل ورکړي دي اوس لګیا دي کله یو خبر کوي کله بل خبر کوي چې کوم اصلي افغانان زه هغوی ته وایم چې راځي چې خپل مسکې ترګنې هېرې کړو. اوس خبره د وطن ده په کار ده چې موږ سره لاسونه یو کړو او د پاکستان باندې ورشو ورې بله لار نه پر پاتې نه ده.
ډیره زیاته مننه. کور ودان چې وخت مو راکړه. ډیره مننه. پاک الله دې خوشاله لر قربان. تاسو سره مهرباني. د الله په امان.